سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل طرفه ستاسې په خدمت کې لکه څنګه چې اکثریت ملګرو پوښتنه کړې وه چې مونږ بینګ سراپۍ کې څنګه کولی شو ټریډ وکړو. مونږ ته خو هر هفته دغه سراپي $2 په وړیا ډول راکوي. اوس څنګه کولی شو په دې باندې مونږ په فیوچر کې ټریډ وکړو. نو انشاءالله مکمل ویډیو مې درته جوړه کړې. دغه ویډیو مکمل وګورئ او مکمل هر څه به درته وښیم چې څنګه کولی شو مونږ تاسې په بینګ سراپۍ کې ټریډ وکړو. فیوچر کې ټریډ هغه ریوارډ چې مونږ ته هفته $2 ریوارډ راکړي هغه باندې مونږ ګټه وکړو او هغه ګټه ویډرا کړو. انشاءالله مکمل ویډیو در سره وګورئ او زموږ چینل معراج خان سکیلز لازمي در سره سبسکرایب کړئ. زه د کریپټو او همدارنګه د ټریډینګ په برخه کې تاسو ته هر وخت نوي ویډیوګانې انشاءالله جوړوم. نو راځو چې څنګه کولی شو په دغه سراپۍ کې مونږ او تاسې کار وکړو او په دې کې مونږ او تاسې ټریډ وکړو. نو بینګ سراپي مونږ او تاسې ته ریوارډ راکړي، هر هفته $2 ریوارډ راکړي. یو خبره چې تاسې په یاد لرئ اکثریت ملګري اکاونټ جوړ کړه بیا هفته بعد خپل اکاونټ وګوري وایي چې ماته ریوارډ رانه کړه. نو ګورئ دوستانو، کله چې تاسې ریوارډ ته راشئ هر ورځ به یې تاسې دا ریوارډ چک کړئ، هر ورځ به یې تاسې چک کړئ. چې کله دوامداره 2 ورځې مسلسل تاسې خپل ریوارډ چک کړئ نو تاسو ته چې په 2مه ورځ په اخري ورځ تر 1.8 یا هم $2 تاسو ته درکوي. کله چې هغه درکړه هغه تاسو سره په رادرومي فیوچر وایلیټ ته چې کله ستاسې هغه پیسې راغللې نو تاسو کولی شئ چې په فیوچر کې په دې باندې تاسې کار وکړئ. نو اوس راځو ماته پیسې راکړي تقریبا ما سره په دغه صرافۍ کې $1 دی. نو زه غواړم په فیوچر کې په دې باندې ټریډ وکړم. زه راځم دلته راغلم فیوچر ته. کله چې فیوچر ته راغلی همغه د باینانس په رقم دی خو ځینې ملګري بیا هم مشکل لري. نو ګوره دلته پاس مونږ په دې ځای کې کولی شو یو کوین سرچ کړو چې هر کوین مطلب تاسو ته ښودل شي. مطلب لکه دې ځای کې زه کلیک وکړم زه لکه ټومو سرچ کوم. نو دلته تاسې هر کوین چې تاسې سرچ کوئ تاسې سرچ کولی شئ. لکه دلته ټومو صحیح شو نو ټومو هم سرچ کړو. په ټومو باندې ما کلیک وکړ صحیح شو ټومو هم سرچ کړم. دلته لومړی راځي اسولیټډ راځي او کراس راځي. اسولیټډ هغه ما مخکې په ویډیوګانو کې بار تدریس کړی او کراس مې تدریس کړی. اسولیټډ نه مطلب دا دی چې دا کومې پیسې تاسې په ټریډ کې لګېدلي په همدې پیسو کې تاسو ته ګټه او تاوان درکول کېږي. او له کراس څخه مطلب دا دی چې کومې پیسې تاسو سره په ویلیټ کې په نیمې پیسو تاسې ټریډ کړئ او نورې باقي پیسې تاسو سره په فیوچر ویلیټ کې نو هغه د فیوچر ویلیټ نه پیسې راخلي په همدغه ټریډ کې تاسو ته په خپله باندې لګوي. نو اسولیټډ تاسې انتخابوئ. دلته لیوریج دی په دې صرافۍ کې لیوریج دغه 10x لیکل شوی دی 0.x لیکل شوی په دې چې تاسې کلیک کړئ دې ته لیوریج ویل کېږي. دغه لومړی چې پاس لیوریج لانګ ښکاري یعنې کله چې تاسې یو کرنسي اخلئ دلته تاسې کولی شئ چې لانګ لیوریج یې وساتئ. لانګ یې څومره ساتئ شارټ یې څومره ساتئ. مطلب لانګ لیوریج زه ساتم 10 او دلته دې ځای کې تاسې کولی شارټ لیوریج وساتئ. یعنې تاسې په شارټ باندې د کرنسي اخلئ نو تاسې کولی شئ چې شارټ او لانګ لیوریج په دې ځای کې تاسې جوړ کړئ چې هر څومره تاسې ساتئ. نو په دې باندې به تاسو پوهېږئ چې شارټ څه ته وایي او لانګ څه ته وایي. نو هغې باندې زه خبره نه کړم. دلته تاسې لانګ او شارټ دواړه چې دی لیوریج ته سیټ کولی شئ. په اوکې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په اوکې باندې کلیک وکړئ لومړی دلته مارکیټ راځي. مارکیټ کې چې کوم دغه ټومو چې کوم قیمت لري 1.1055 که چېرته زه په مارکیټ کې کوین واخلم په همدې قیمت یې ماته ډایرکټ اخلي. خو دلته زه راشم په مارکیټ باندې کلیک وکړم لیمټ نه مطلب دا دی چې زه دلته ورته لیکم چې په 1.1055 کې دغه کوین ماته واخله نو په دغه 1.1055 کې په دې ځای کې ماته اخلي. نو دلته که تاسې لیمټ ورته لیمټ کې هم تاسې کولی شئ واخلئ او که چېرته تاسې مارکیټ ورته نښئ نو په مارکیټ کې هم تاسې کولی شئ چې واخلئ. نو زه مارکیټ کې مطلب کوم قیمت یې په همغې ډایرکټ درته اخلي او په لیمټ کې چې مطلب تاسې دلته ورته لیکئ چې په دې کې راته واخله نو هم یې درته اخلي ارډر لګي او ارډر نه وروسته بیا پوزیشن جوړېږي. زه راځم په لیمټ کې اخلم دلته زه ورته کلیک کوم مارکیټ مې انتخاب کړه په مارکیټ کې اخلم. له دې ځای څخه تاسې کولی شئ چې تاسې خپلې پیسې معلوم کړئ چې مطلب د دې ځای څخه فیصدۍ باندې اخلئ چې څومره پیسو مطلب ته اوس مطلب د نیمو اخلي. چې کله په دې باندې تا کلیک وکړو زه غواړم 50% دلته لاین تاته وښيي چې تا سره ټوټل پیسې چې دي مطلب دومره دي د دومره پیسو ته اخلي 0.25 ته دا کرنسي اخلي صحیح شو 0.25 او ټوټل راځي 1.19 یعنې دلته تاسو ته معلومیږي. نو دغه کرنسي زه غواړم دا ټومو د ټولو واخلم په مارکیټ پرایس کې څومره پیسې چې ما سره یې د هغې د ټولو غواړم چې واخلم او په 10x کې دې ضرب شي. دلته همغه د باینانس په رقم ټیک پروفیټ تاسې ورکولی شئ. لکه مطلب زه ورته لیکم که چېرته د دې کوین قیمت وخته 1.10
1.50 وخت ما د ترې ګټه واخلئ او سټاپ لوز ورکوم 1.15 ورکوم یا 1.څو هر څه چې تاسې ورکوئ. 1.15 مې ورکړه نو زه راځم په لانګ باندې کلیک کوم. په لانګ باندې مې چې کلیک وکړو ډایرکټ په ماته پوزیشن جوړ شي. ګوره دا د پوزیشن ماته جوړ شو. دلته هماغه د باینانس پر رقم ما په فیوچر ټریډ مې مکمل تشریح کړو. تقریبا 15 دقیقې ویډیو مې جوړه کړې ده. دلته تاسو ته ګټه وښیم مطلب څومره ګټه کې څومره تاوان کې. په دې ځای کې هماغه د باینانس پر رقم تاسو ته د ګټې فیصدي یا د تاوان فیصدي ښیي. دلته د ټومو سایز راځي مطلب څومره سایز ټریډ تاسې لګولی په ټومو مطلب $1 د خیشته هغه $1 په لسو کې ضرب شوی دی نو 8 ټومو په حسابه کې ترې راځي. دلته مارجن یوزډي نو مطلب دا دی چې د دومره پیسو تاسې ټریډ کړی دی یعنې ستاسې سره خپلې دومره پیسې وي چې تاسې ټریډ وکړو او ریسک هسې هم تاسې پوهیږئ چې مطلب زما د سرمایې ته دومره خطر دی چې زه لیکوایډ سره مخامخ شم. او دلته اوپن پرایس دی. اوپن پرایس نه مطلب دا دی چې په دغه قیمت کې تاسې دغه کرنسي واخیسته. اوپن پرایس مطلب یا انټری پرایس په باینانس کې انټری پرایس راځي. دلته اوپن پرایس دی نو په دې ځای کې مطلب تاسو ته ښایي په دې ځای کې چې تاسې دغه کوین چې دی په دغه قیمت کې واخیست. مارکیټ پرایس کې هملته تاسو ته ښایي چې مطلب مارکیټ پرایس نه مطلب دا دی چې اوس دغه کوین په دغه قیمت کې چلیږي او لیکوایډ پرایس هغه تاسو پوهیږئ چې مطلب کله دغه کرنسي قیمت ما اوس په لانګ باندې واخیسته په 10x کې مې په لانګ واخیسته چې کله دا راورسیږي 1.18 واوی تر ورسیږي دغه زما $1 چې دا به مکمل طور سره چې دی ختم شي نه زه به لیکوایډ شم. دلته هماغه شکل د کلوز باندې چې کلیک کوئ تاسو کله کلوز باندې کلیک کړئ دغه آرډر تاسې کلوز کوئ که دلته تاسو سره ګټه درته جمع کېږي که دلته تاسو سره تاوان تاسو ته ستاسې له پیسو تاوان منفي کېږي تاسو ته تاوان راځي او که چېرته ګټې تاسو ته ګټه راځي. په TPSL کې تاسو ته مطلب ښایي چې تاسې کله یو آرډر ورکوئ یا مطلب آرډر ورته لګوئ ټیک پروفیټ یا سټاپ لوز ورته لګوئ په دې ځای نه تاسې لګولی شئ. مخکې هم ما په سټاپ لوز او ټیک پروفیټ باندې ډېر زیاتې ویډیوګانې جوړې کړې وې چې څنګه مطلب که چېرته د دې کوین قیمت پورته ځي همداسې خپل سټاپ لوز ورته راجیګوئ او ټیک پروفیټ هم جیګوئ. نو دلته تاسې کولی شئ په دې ځای کې ټیک پروفیټ ورکړئ او دې ځای څخه بیا مطلب تاسې ټول انتخاب کړئ. ما خو ته ټیک پروفیټ ورکړي ځای کې سټاپ لوز ورکولی شئ او دلته انتخاب کړئ او بیا په لاندې اوکې باندې کلیک وکړئ. نو دا د بینګ ایکس صرافۍ ټریډ چې څنګه کولی شو په دې باندې ټریډ وکړو. بله خبره چې تاسې باید په یاد ولرئ اوس دغه بینګ ایکس صرافۍ کې ما په لومړۍ ورځ باندې ګټه وکړه. په لومړۍ ورځ چې کله تاسې ګټه پکې وکړه تاسې کوشش وکړئ دغه پیسې بل ویلیټ ته مه ټرانسفر کوئ ځکه چې تاسې څنګه بل ویلیټ ته پیسې ټرانسفر کړئ دغه $2 چې تاسې ته د فیوچر ټریډ دپاره درکول کېږي دغه بیا ایکسپایر کېږي. نو کوشش به ستاسې دا وي چې یوه هفته پورې دغه پیسې تاسې په فیوچر کې وساتئ چې هر څومره ګټه پې کوئ او په فیوچر کې ساتئ. هفته بعد د بل ویلیټ ته بیا انتقالوئ لکه فونډینګ ویلیټ ته انتقالوئ. کله چې بیا هغې ته انتقال کړئ نو بیا هغه $2 چې تاسو سره کوم په فیوچر ټریډ لپاره تاسو ته درکړي هغه ایکسپایر کېږي. نو دغه وه د بینګ ایکس صرافۍ باندې ویډیو چې اکثریت ملګرو د دې غوښتنه کړې وه او هغه کسان چې مطلب باینانس کاري نو هغه باینانس په اړه انشاءالله ما ډېر ویډیوګانې جوړې کړي. تاسو کولی شئ تقریبا ما په فیوچر ټریډ باندې 15 دقیقې ویډیو جوړه کړې تاسې کولی شئ وګورئ. په سپاټ ټرینډینګ باندې ما مکمل ویډیو جوړه کړې پرون مې شیر کړې هغه وګورئ. همدارنګه بینګ ایکس صرافۍ باندې مکمل ویډیو جوړه کړې. همدارنګه نور سیسټمونو همدارنګه د فیوچر ټریډ یا سپاټ ټریډینګ یا د باینانس په سپاټ ټریډ کې OCO ده همدارنګه په دغه ډېرو شیانو باندې ویډیو جوړې کړي نو زما چینل در سره تعقیب کړئ او انشاءالله زه به تاسو ته هغه څه اپلوډ کوم چې زموږ ستاسې ټولو پکې ګټې. نو ډېره زیاته مننه. چینل لازمي سبسکرایب کړئ نور ملګرو سره شیر کړئ. هغه ملګري چې بیخي باینانس ابتدایي نه شروع کړي نو کولی شي دلته ما سره ډېر څه زده کړي. ډېره زیاته مننه.